بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي اویس قرني دا څنګه سړی و او څنګه د نبي علیه السلام چپنه ورته راوړل سول او بیا کندهار ته څنګه دغه چپنه راورسېدل. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم څو خبرې دي. یوه خبره دا ده چې اویس قرني رحمه الله دا یو وتلی تابعی دی. د پیغمبر علیه السلام زمانه یې لیدلې ده، خو خپله پیغمبر علیه السلام نه دی لیدلی او د وتلو تابعینو څخه دی. د حضرت علی رضی الله عنه سره یو ځای په جهاد کې و او په هغه جهاد کې دا دعا کړې وه چې الله ما ته شهادت نصیب کړي. اللهم ارزقني شهادة توجب لي الحیات والرزق. یا الله داسې شهادت ما ته نصیب کې چې په هغه باندې حقیقي ژوند، حقیقي رزق ما ته نصیب سي او ما ته هغه ورسي. د 37 کالو په عمر باندې د صفین په واقعه کې شهید شوی دی او د کبارو تابعینو څخه دی. البته په دې کې اختلاف دی چې څوک وایي افضل ترین د تابعینو سعید بن المسیب دی، څوک وایي اویس قرني رحمه الله دی او څوک وایي حسن بصري رحمه الله دی. او علما وایي چې ښه خبره دا ده چې اویس دا تر ټولو خیر د تابعینو دی، ځکه په صحیح مسلم کې یو روایت راغلی دی ان من خیر التابعین رجل یقال له اویس. د ده یادونه پیغمبر علیه السلام کړې ده. یو روایت کې راځي د عمر بن خطاب رضی الله عنه په زمانه کې وایي د یمن څه خلک راغلل چې هغه خلک د یمن وه او د هغه قوم وه چې مراد ورته ویل کېدل. دا د مراد د قوم څخه خلک راله. دستې حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه پوښتنه ځینې وکړل افیکم اویس بن عامر، په تاسو کې اویس بن عامر شته؟ هغه راولاړ شو اویس ول و زه یم. ده ورته ویل ته د اویس د عامر زوی یې؟ هغه ورته ویل و. ول د مراد د قومه څخه بیا د قرن د قومه څخه؟ ده ورته ویل و. ول آیا ستا په وجود کې د پیس مرض و؟ هغه ټوله جوړ شو، 1 درهم قدر پاته دی. ده ورته ویل و. ول تا له مور شته؟ هغه ورته ویل و. بیا عمر بن خطاب رضی الله عنه وویله چې نبي علیه السلام صحابه ته وویل چې تاسې ته به یو کس راسي، د هغه نوم به اویس بن عامر وي، د امداد قوم څخه به وي، یمنی به وي، د ده پر بدن به پیس مرض پیدا سوی، هغه به ټوله ښه سوی، یوازې به 1 درهم قدر پاته وي، یوه مور به لري او هغه مور به ډېر د ده څخه خوشحاله وي. نو دا د اویس قرني رحمه الله فضائل و مناقب کې دا خو لوړ کس دی او هغه چپنه اویس قرني رحمه الله ته سلسله پر سلسله پاته سوې ده. دا چې دلته په کندهار کې کومه چپنه یا کوم چوخه یا خرقه سته چې دا هغه ده او که نه ده، په دې کې یو څه اختلاف دی. په دې وجه باندې چې په ترکیه کې د اناضول په ښار کې یوه ډېره لویه جامع ده، د هغه مسجد جامع نوم دی جامع مسجد اویس قرني.
د هغه ځای حکومت دا وایي چې په دې ښار کې د اویس قرني رحمه الله نه پنځوسم لمسی دی او دغه خرقه وایي زموږ سره په دې مسجد جامع کې پرته ده. هر کال چې د روژې میاشت راشي، د روژې میاشت ټوله میاشت دی سهار د 10 بجو څخه بیا ماښام تر 6 بجو پورې دغه خرقه شریف خلاصه د زیارت کوونکو پر مخ کښېږدي. هر سړی ورځي ویني ورته ګوري. او دغسې بنده دا خو د څه ملحوظاتو په وجه باندې په کندهار کې بنده ده، او داسې نه ده لکه دا زموږ خلک چې وایي چې دې ته کل پر لوېدلی دی هر چا ته نه خلاصېږي، او داسې نه ده چې دا هر سړی نسي لیدلی. هر سړی یې لیدلی سي، ځکه چپنه خو د پیغمبر علیه السلام ده. هر شی چې د پیغمبر علیه السلام د وجود مبارک سره یو ځای سوی په هغه تبرک حاصلول دا ضروري دی. په روایاتو کې راغلی دی دا خبره. البته د قرآن خو افضله نه ده، قرآن هر سړی راخیستلی سي، نو چپنه بیا ولې هر سړي ته کلپ نه خلاصېږي؟ دا دغسې خبرې ورپورې جوړې سوي دي. هغه چپنه چې په اناغدول کې پرته ده د نبي علیه السلام برده ده، هغه خلک دلایل وایي چې هغه د اویس قرني رحمه الله چپنه دغه ده، او دا د کندهار چپنه بله چپنه د پیغمبر علیه السلام ښیي. نو ځکه دی وایي چې اوله ورځ دی د روژې په اوله افتتاح کوي، خلک ورځي دا چپنه ویني، زیارت کوونکي د لرې لرې ځایو څخه ورته راځي. نو د هغه ځای مفتي، د هغه ځای هغه واکمن وي، او دغه کس دغه د اویس قرني رحمه الله په لمسیانو کې چې دی دا هم راوغواړي. نو په دې لحاظ باندې په دې کې اختلاف دی. دا کې شک نشته چې دا چپنه خو ده د پیغمبر علیه السلام. شواهد و ثبوتونه و دلایل ډېر شته پر دې باندې. دا چې هغه د اویس قرني چپنه ده که دا بله چپنه ده، ځکه پیغمبر علیه السلام څو چپنې په ژوند کې استعمال کړي دي، په دې کې اختلاف دی. دا دویمه خبره. دریمه خبره دا ده چې کله یو څوک داسې شی ویني، د دې دپاره کومه ځانګړې طریقه نشته، فقط دوې خبرې پکښې مهمې دي. یوه خبره دا پکښې مهمه ده چې کله دا چپنه سړی وویني فکر وکړي د الله پیغمبر ور یاد کړي، د الله د پیغمبر قربانۍ ور یادې کړي، د الله د پیغمبر تابعین، د الله د پیغمبر صحابه، د الله د پیغمبر باندې چې قرآن نازل شوی دی دا ور یاد کړي. دوهم کار دا وکړي چې د داسې شیانو په لیدلو سره په خپل ژوندانه کې فکر وکړي او په خپل ژوندانه کې د الله د پیغمبر ځینې عادات او ځینې اعمال راژوندي کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.